الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي حساب درسونه مو د لومړي لوست څخه تر ننه پورې ټول در سره تعقیب کړي وي او مهم ټکي هم در سره په کتابچو کې لیکلي. کوشش وکړئ در سره واخلئ، په کتابچو کې ولیکئ او په خپل درسونو کې چې کور کې کوم کتابونه لرئ، کوم مواد لرئ، هغې کې وخت کله کار کوئ. د دې درسونه چې دلته نوټ کړي دي ترې استفاده وکړئ، انشاءالله حتما درته ګټه کوي. او داسې که غواړئ نور درسونه هم در سره وګورئ، په چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ پلی لیستو ته. پلی لیستو کې پښتو درسونه، دري درسونه په دواړو ژبه ده او هر درس هم چې خوښېږي، کیمیا شروع کوئ، فزیک شروع کوئ، هر درس شروع کوئ دلته ډېر په اسانۍ به سره ارزانه شروع کړئ. ویې وایي در سره او کوشش وکړئ دا درسونه نور ملګرو ته مو ورسوئ تر څو په دې صدقه جاریه کې ټول شریک راشو او دغه موږ ته دنیوي او اخروي ګټه وکړي. ګران زده کوونکو، څرنګه چې موږ په نورو درسونو کې د حساب په درسونو باندې وغږېږو، خبرې مو کړې، حل هم کړل. نن له خیره موږ راځو، یعنې موږ څلورګونې عملي خلاصې کړې، د تقسیم قابلیتونه خلاص کړل، د هغې په وسم باقي مانده پیدا کړله، هغه تخنیکونه هم زده کړل. نن له خیره کوم درس چې موږ وایو هغه چې دی هغه عددي افادي دی. ګران زده کوونکو، عددي افادي منګه ګران زده کوونکو، منګه جمع، تفریق، ضرب، تقسیم خلاص کا او نن راځو دغه څلور وړې عملي یو ځای کار کوو. یعنې که څنګه معنا افاده څه معنا ګران زده کوونکو؟ افاده معنا دا ورکوي ګران زده کوونکو، په ریاضي کې افاده معنا دا ورکوي چې کله موږ ته یو سوال راکول شي چې هغې کې جمع، تفریق، ضرب او تقسیم یو ځای راغلی وي. داسې معنی هغه ده که یو سوال کې مثلا تنه جمع راغلی وي، مشدم افاده ده، ساده افاده ده. مثلا تنه تفریق راشي، تنه ضرب راشي، تنه تقسیم راشي، دې ته موږ چې وایي ساده افاده ورته ویل کېږي چې هغه په هر عملیه کې موږ خپله کار کوو. مثلا یو سوال مو ورکوو جمع، تفریق، غټ سوالونه مو لیکل، اما خپله عددي افاده. خو نن زموږ هدف دا ده چې کله په یو سوال کې جمع هم راشي، ضرب هم راشي، تقسیم هم راشي، تفریق، څلورګونې عملیې یو ځای راشي، نو دا به موږ سره عملوو. که تاسو دې سوالو ته متوجه شوي سئ، په فیسبوک کې زیاتره سوالونه د دې نه راځي. مثلا په فیسبوک کې هغه بعض صفحې چې 95% خلکو غلط کړی دی یا فقط نابغهګان د دې سوال جواب ورکړي، نو دغه سوالونه چې تاسو ګورئ هغه ټول د افادو سوالونه دي. تاسو کوم د انټیګرال سوال نه اچوئ، یعنې هغه سوال هغه صفحې چې فقط د ریاضي ته کار کوي، ریاضي حلوي او ریاضي باندې غږېږي، هغې دوی بیا هېڅکله داسې هغه نه کوي چې مثلا داسې د افادو سوال نه واچوي او خلک پرې معلوم کړي. خو داسې سوالونه دي چې هغه خلکو چې لږ معلومات د ریاضي نه ولري باید حل کړي. ګران زده کوونکو، سره رقم چې عددي افادي وایو، کله چې یو سوال کې څلورګونې عملیې راشي، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم راشي، هماغې ته موږ چې وایو عددي افادي. په عددي افادو کې ګران زده کوونکو موږ ته دم په یاد وي چې موږ ته ډېرې مهم عملي ضرب و تقسیم دي. یعنې موږ ته کله سوال راکول کېږي که ضرب و تقسیم اول هغې د خلاصوو، هغه چې ټول خلاص شي بعد د هغې نه جمع و تفریق ته ځو چې هغه ساده خبره ده او سوال پکې نه غلطېږي، مخ ته ځو. صحیح ده؟ او کله چې سوال موږ ته راکول کېږي څلورګونې څلور وړه عملي پکې وي، ګران زده کوونکو په یاد وي چې د چپ خوا نه ښي خوا ته ځئ یا د کیڼ خوا نه ښي خوا ته ځئ. کله چې که ضرب درته مخ ته راغی، ضرب اول خلاص کړي، که تقسیم مخ ته راغی تقسیم خلاص کړي. اول کار زموږ ضرب و تقسیم سره ده، هغه چې مار څوک مخ ته راغی هغه اول خلاصوو، بعد د هغې نه ځو اخر جمع و تفریق ته. او که داسې وي چې اول تقسیم خلاصوو، بیا ضرب خلاصوو، بیا جمع و تفریق خلاصوو، دا خبره هم غلطه نه ده، یعنې هغې اخر نه شروع کړئ همدغسې مخ ته لاړ شئ. خو لږ یې که خراب کړئ، مثلا که تقسیم وي او تاسو ضرب اول خلاص کړئ یا د چپ خوا نه اول راشي، اول مثلا کوم عملیه چې راغلی هغه خلاص نه کړئ، بلې عملیې ته لاړ شئ، نو سوال به تاسو غلط حل کړئ. اوس به یې وګورو چې څه رقم کېږي. ګوره ګران زده کوونکو، موږ ته فرض مثال سوال راکول کېږي، وایي چې شپږ تقسیم شي په دوو ضرب د دریو جمع یو. صحیح ده؟ منفي څو ده؟ منفي دوه. وایي دا سوال راته تاسو چې کوئ حل کړئ. تاسو ګران زده کوونکو دې سوال کې ګورئ چې دلته جمع هم شته ده، تفریق هم شته ده، ضرب هم شته ده او تقسیم هم شته ده. صحیح ده؟ دغه سوال ګران زده کوونکو موږ سره رقم حل کوو. اولین کار چې کوئ تاسو چپ نه خوا نه ښي خوا ته به ځئ. څوک چې اول راغلی هغه به خلاص کړئ. مثلا تاسو اول د خوا نه چې ځئ تقسیم مخ ته راځي، نو اول خپل تقسیم سوال حل کړئ. همدغه ساده ده. شپږ تقسیم دوه کې څو کېږي؟ درې. ضرب څو کېږي؟ ضرب درې. مثبت یو په خپله ولیکئ، منفي دوه په خپله ولیکئ. اوس بیا ځئ ګورئ ضرب ده، ضرب اول خلاص کړئ، درې په دریو کې نهه جمع یو منفي څو ده؟ منفي دوه. نهه جمع یو څو کېږي؟ لس. لسونه دوه لاړ شي څو پاتې کېږي ګران زده کوونکو؟ اته پاتې کېږي. نو د ځواب سوال څو شو؟ اته شو. خبره خوشحاله ورسېدې. دغه طریقه صحیح طریقه ده او دغه سوال موږ صحیح حل کوو. خو که چیرې موږ دا کار وکړو چې مثلا تقسیم پرېږدو اول ضرب خلاص کړو، یعنې اول عملیه چې راغلې دا پرېږدو بلې عملیې ته لاړ شو، مثلا دلته موږ غلطي وکړو، یعنې غلطه طریقه سره رقم ده. شپږ لیکو، نه تقسیموو، تقسیم خپله لیکو، اول ضرب مخ ته وړو. دوه درې څو کېږي؟ دوه درې موږ وایو شپږ. جمع څو ده؟ جمع یو. منفي څو ده؟ منفي دوه. شپږ تقسیم شپږ یو کېږي. اوس هم تقسیم خلاص کړي، یو. جمع څو ده؟ یو. منفي څو ده؟ دوه. یو دوه کېږي. دوه منفي دوه ده، دې سره لاړه، ځواب یې څو راووت؟ صفر. چې دا ځواب چې ده ګران زده کوونکو غلط ده، یعنې دا سوال موږ سره عمل کوو، موږ غلط حل کوو.
خبره خو رسېدې کنه داس کوم کار به نه کوئ یعنی سوال که موږ ته که چیرې راکړي داسې نو دا کار به داسې نه کوئ دا کار چې ده غلط ده دا کار به نه کوئ یعنی طریقه اصلي دا ده چې اول به چپ خواته راځئ که تقسیم مخکې راغی تقسیم اول خلاص کړئ که ضرب مخته راغی ضرب مخته خلاصوئ او که چیرې په دې افادو کې قوسونه راغلل ګران زده کوونکو هغې ته بیا رفع قوسین وایي د قوسونو ساده کول وایي قوسونه پکې راغله اول به چاته لومړیتوب ورکوي قوسو ته قوس به اول ساده کوي قوس داخل به ټول ساده کوي بعد د هغې نه افادې ته راځي که طاقت راغی طاقت به اول خلاصوي خو په دې څلورګونه عملي کې دغسې به مخته ځي ښه ده ګران زده کوونکو چې قوسونه هم زده کړئ موږ په ریاضي کې ګران زده کوونکو درې دانې قوسونه لرو درې قوسونه لرو چې هغه درې قوسونه هغه دا دي اول قوس چې ده ګرانو زده کوونکو هغه داسې قوس ده چې دې ته کوچنی قوس وایي چې ورته وایي کوچنی قوس صحیح ده او که چیرې داسې دویم قوس داسې ده ګران زده کوونکو داسې دې ته چې وایي متوسط قوس او که چیرې سوال داسې وي یعنې داسې قوس راشي دې ته غټ قوس وایي یا لوی قوس وایي غټ قوس یا لوی قوس موږ په ریاضي کې دغه درې قوسونه لرو ګران زده کوونکو یعنی په افادو کې عددي افادو کې ډېر زیات راځي دې ته د قوسونو ساده کول یا رفع قوسین ورته ویل کېږي یو سوال کې کیدای شي تنه دا راشي کولی شي دا دواړه راشي کولی شي دا درې واړه راشي صحیح ده مثلا کتاب وایي چې دا کوچنی قوس ده دا متوسط ده دا غټ ده خو سوالو کې زیاتره دا په یاد وي چې زیاتره سوالو کې دا غټ ده دا متوسط ده چې په ډېر زیاتره ټول سوالو کې یعنی دا موږ ته لیکي سوالو کې مثلا دا راځي دا نه راوړي کله چې دریم قوس راځي دا هم پکې راځي سوال چې همیشه لیکل کېږي ګران زده کوونکو په یاد مې چې اول غټ قوس لیکل کېږي اول چې لیکل کېږي غټ قوس اول غټ قوس لیکي بیا متوسط ورپسې لیکي بیا ورپسې کوچنی لیکي اندازې بندیم بیرته دغسې دغسې قوسونه ګران زده کوونکو دا هم په یاد دي چې قوسونه ټول د ضرب معنا ورکوي یعنې که دا قوس وي په دې معنا ضرب یې که دا هم په دې معنا د ضرب یې که دا هم په دې معنا صحیح ده اما هر چیرته هر که مه راوړئ ساده ضرب وي دا راوړئ او بل ضرب چې د ساده نه وي دا به نه راوړئ کله چې یو قوس کې مثلا قوسونه موږ هغه ځایونو کې استعمالوو چې هغې کې جمع وي ضرب وي تفریق وي هر شی وي بیا رقم سوال اوږد وي غټ وړوکی بیا موږ د دې قوسونو ورته استفاده کوو همیشه هم په یاد وي چې غټ قوس اول راځي بیا متوسط بیا وړوکی سوال کولی شي چې دوه قوسه ولري یو دانه ولري او یا درې وړه ولري حل رقم کې ګران زده کوونکي په یاد وي چې اول به کوچنی قوس خلاصوي اول به کوچنی قوس ساده کوي دا چې خلاص که بعد د هغې نه متوسط حل کوي هغه چې خلاص شي بیا به غټ حلوي کله چې د یو قوس نه مخکې بل عملیه مخته ویسئ بل قوس ساده کوي نو سوال به څه شي غلط شي او که د قوسونه هم غلط ولیکل یعنې تاسو وایئ چې ضرب معنا ورکړئ زیات چېرته لیکم وبه یې لیکم قوسونه بې ځایه ولیکئ بیا هم سوال غلطېږي یعنې داسې ورته ولیکئ چې دا غټ قوس ورته ولیکئ بیا دلته مثلا کوچنی راوړئ بیا متوسط راوړئ دلته بیرته غټ وتړئ بیا دلته کوچنی بیا دلته متوسط اوس دلته سوال معلومیږي نه چې اول زه کوم خلاص کړم ولې دا قانون لري ځان ته چې اول به کوچنی خلاصوي نو کوچنی چې ته خلاصوي دي که دوه نور قوسونه دي دا څه نشي خلاصولی یا بیا متوسط همدغسې یا همداسې غټ نو دا طریقه د لیکلو چې ده دا غلطه ده اصلي طریقه یې دغه ده کله چې یو مکمل رفع قوسین سوال وي چې هم کوچنی قوس پکې وي هم متوسط پکې وي هم غټ پکې وي نو تاسو به اول کوچنی حلوئ بیا به متوسط حلوئ بیا به چې حلوئ غټ حلوئ مثلا موږ ته یو سوال راکول کېږي وایي چې 2 جمع 2 صحیح ده غټ قوس ده 1 جمع 2 متوسط قوس ده 1 جمع 3 او دلته 1 جمع 2 درته ویل کېږي قوس وتړئ دلته قوسونه یې تړلي دغسې سوال راکړی وی دا قوس تاسو حل کړئ صحیح ده د سوال چې ګران زده کوونکو تاسو حلوئ داسې به نه کوئ چې 2 راسره 2 سره جمع کړئ ولې دا 2 سره د ضرب په حالت کې دي حتی د کوم عدد هغه ځای به هم نه بدلوئ مثلا سوال داسې نه چې تاسو ته سوال څوک درکړي قوسونه مثلا رفع قوسین سوال دلته قوسونه او تقسیم دلته وي مثلا سوال یې درکړی 1 ضرب 100 ده ضرب 2 تاسو داسې ونه وایئ چې ضرب کې تقسیم د ضرب کې تبدیلي خاصیه شته ده زه به دا داسې ولیکم چې دلته به تقسیم ولیکم 2 به اول کړمه او 1 به ورپسې ولیکم داسې به هېڅ مشکل نشته نه دلته دا خبره نشته ولې دا د دې نه مخکې چې د هغې سره ضرب شي او د تقسیم په حالت کې ده اول به تاسو قوس خلاصوئ ساده به یې کوئ دا ټول شیان چې خلاص کړل بعد د هغې نه به اول تقسیم مخته وړئ بیا به ضرب مخته وړئ مثلا ګران زده کوونکو د دې سوال ځواب 4 وي ان دا قوسونه کومه ساده کړو 4 جواب راوځي نو اول به تقسیم مخته وړي 4 تقسیم 1 4 شو 4 په 2 کې څو کېږي 4 په 2 ګران زده کوونکو 8 کېږي نه جواب صحیح کال کو 8 لیږي اما که غلط یل کې 4 اول په تقسیمېږي په 2 باندې څو کېږي 2 ضرب 2 ګور ساتو ته ګوره 2 ته ګوره چې دې ځایونو کې که په قوانینو باندې پوه نه شئ ډېرې سهولت تاسو غلطه وایي نو دلته دا دې سره نه جمع کېږي دا به دې سره نه جمع کېږي دا به دې سره نه جمع کېږي اول به قوسونه ساده کړئ موږ سیده راځو دا کوچنی قوس اول خلاصوو نو لیکو 2 جمع 2 غټ قوس 1 جمع 2 متوسط قوس 3 لیکو یو بخې 1 لیکو
جمع 3 قوس دلته 1 جمع 2 3 دلته موږ قوس چی کړ ساده کړ کوچنی قوس هم چی کړ ساده کړ اوس مخ ته ځو ضرب یو چې لومړی کوچنی قوس بیخي ختم شي 2 جمع 2 غټ قوس لیکو خپل 1 جمع 2 متوسط قوس ولته 1 جمع 3 په 3 کې 9 دلته دام 9 ضرب کړ یعنی زموږ کوچنی قوس خلاص شو ټول ساده هم کړ خلاص هم کړ اوس راځو چی کوو متوسط قوس پسې 2 جمع 2 غټ قوس لیکو 1 جمع 2 متوسط قوس بلسې 1 جمع 9 سو کېږي لس دلته به لس ولیکو قوس بلسې هغه کو او به لیکو صحیح ده اوس متوسط قوس هم ساده شو به ضرب کو خلاص 2 جمع 2 په خپله قوس هم خپله 1 جمع 2 15 2 په لسو کې شل کېږي او که تاسو دا وخت نه جمع کړئ یعنی 1 جمع 2 ویلي 3 په دې کې ضرب بیا 10 کېږي اما اوس ضرب کې څو کېږي شل کېږي یعنی غلطه طریقه هغه وایي چې موږ 10 راکاږلی وو اوس دا دواړه جمع کوي 2 جمع 2 قوس غټ دواړه جمع کوي 21 دلته وشي دا دواړه 21 شو 2 جمع 2 ضرب 21 کوي 2 سلويخ کېږي او 2 سلويخ چې کله د 2 سره جمع کوي تاسو ته راوځي څلور سلويخ چې دا طریقه صحیح ده او دا سوال صحیح حل شو په دې باندې راځو کوم راځو دغه سوالونه حل ته با سوالونه دلته لیکلي دا سوالونه به حل کو مختلف سوالونه دي ګران زکونکو اول راځو لومړی سوال ته ویل دي چې 2 ضرب 15 جمع 3 ضرب 4 یعنی یو سوال ده چې هم جمع لري هم په خپل منځ کې ضرب لري چې دغه جمع اخوا هم ضرب ده د خوا هم ضرب ده تاسو به دغه ضرب اول دلته اول ته دواړه خلاص کړئ 2 15 سو کېږي لس جمع 3 4 12 دواړه چې کله جمع کړئ لس او 12 سو کېږي 22 نو د دې سوال جواب سره وځي 22 صحیح خلاص شو راځو د دویم سوال ته تباول تقسیم خلاص کې ولې چې 13 تقسیم د 3 ده منفي 100 ده منفي 15 تاسو ګورئ تقسیم او منفي راغلی اول به تقسیم خلاص کې 13 تقسیم 3 کېږي شپږ منفي 100 ده 15 شپږونه چې 15 لاړ شي جواب یې څو راوځي یو موږ جواب ولیکو یو همداسې ګران زکونکو لاندې راځو دې سوال ته دلته سوال ګورئ تاسو ګران زکونکو چې دې کې تفریق شته یعنی منفي شته ده دلته مثلا تقسیم شته ضرب شته ټول شته شته ویلي دي چې 15 تقسیم د 1 ضرب د 2 منفي 100 ده منفي 15 موږ ویلي طرف د چپ د خوا نه راځو که ضرب اول راغی ضرب خلاص کړو تقسیم اول راغی تقسیم دلته چې راشي کله ګورئ تاسو تقسیم اول ګورئ ځایونه به نه بدلوئ نه به وایي چې تبدیلي خاصیت دلته تبدیلي خاصیت معنا نه ورکوي ولې دا تقسیم غلط کړه 15 تقسیم د 1 څو کېږي 15 ضرب د 100 ده ضرب د 2 منفي 15 15 په 2 کې لس منفي 15 جواب راوځي 15 د دې سوال جواب څه شو 15 ګران زکونکو صحیح شو راځو ګران زکونکو دا سوال ته دا سوال به تاسو په فیسبوک کې هم ډیر لیدلوي مثلا په ماشین حسابو کې دوه ماشین حساب کې دالی کې یو ماشین حساب د دې جواب نه راکاږلی او دویم ماشین حساب د دې جواب یو راوستلی او موږ نه بیا سوال کوي چې تاسو وایئ چې جواب یې کم دی نه صحیح ده که یو صحیح ده صحیح ده اصلي طریقې باندې چې لاړ سره رقم کوي ګران زکونکو اول به قوس خلاص یو بخې دغه سوال هم دغه چې کې څو دلته 2 ده دغه 2 ده دلته دا به سره رقم علاوي تاسو به وایئ شپږ تقسیم ده 2 به په خپله ولیکئ ولې چې اول استاد چې ویلي قوس به خلاص یو جمع 2 کې دلته علم کې مشکل نه لري خو اول قوس مهمه دې سوال کې داسې ده بل سوال کې به مشکل لري یو جمع 2 څو ده 3 ده نو موږ قوس ساده کړو اوس د قوس ساده که اوس چپ خوا نه راشه اول تقسیم راغی شپږ تقسیم 2 3 کېږي ضرب د 100 ده ضرب د 3 3 په 3 کې 9 نو د دې اصلي جواب څو ده 9 غلط جواب دا ده ګران زکونکو چې یو جمع 2 وایي 3 په 3 په 2 کې شپږ بیا شپږ تقسیم شپږ چې کې یو جواب راوځي نو تاسو بیا زیاتره غلطي کېږي صحیح ده او دلته هم ګران زکونکو اول به تقسیم خلاص کړئ ګورئ 11 جمع 4 تقسیم د 3 ضرب د 8 اول قوس خلاص کړئ 11 جمع 4 څو کېږي 15 تقسیم پر 100 ده 3 ضرب 100 ده 8 اول تقسیم که ضرب نه چپ خوا راغلی اول تقسیم 15 تقسیم 3 15 ضرب 4 15 ضرب 15 ضرب 4 څو کېږي شل د دې سوال جواب څو راوځي شل جواب شو صحیح ده راځو لاندې سوال ته ګورئ ګران زکونکو ټول تقسیم ده مګر چپ لور راځو هر څوک چې اول راغی دلته تقسیم راغی او 23 تقسیم د 100 کو تقسیم د 2 چې 4 شپېته کېږي څو کېږي 4 شپېته اوس 4 شپېته بیا راخلو په 100 ویشي په 8 ویشي چې څو کېږي 8 کېږي 8 اوس راوخلو په 4 ویشي جواب راوځي څو ان 8 چې تقسیم 4 کې 2 راوځي نو د سوال جواب څو شو 2 راوځي داسې چې دلته مثلا بل کې تقسیم نه کوو موږ دلته تقسیم خلاص کړو به بل شي راځي ګوره دلته تقسیم خلاص کې 8 تقسیم 2 تقسیم 2 یو 23 تقسیم یو 23 یعنی بل کې کدا دی باندې تقسیم کې هغه ته خو کې غلطي نه دي لپاره یو خو په مختزي دلته ګران زکونکو دوه ifade د خو یو ifade خو ضرب تقسیم کړي یو ifade خو ضرب تقسیم کړي دلته اول چپ لور نه لاړ شي تقسیم اول راغلی 4 تقسیم یو څو کېږي 4 ضرب 100 ده ضرب 2 جمع شپږ تقسیم 3 2 ضرب 100 ده 2 4 2 8 2 2 4 دواړه ځوابونه 12 6 شو جواب شو 12 جواب راوځي صحیح شو راځو لاندې سوال ته اول تقسیم خلاصو ان قوس خلاصو 15 شپېته په خپل لیکو منفي لس تقسیم 2 15 کېږي ګران زکونکو دلته تقسیم پر 100 تقسیم پر لس 15 شپېتونه چې 15 لاړ شي ګران زکونکو څو پاتې کېږي شپېته تقسیم د 100 تقسیم پر لس شپېته تقسیم لس کې ګران زکونکو جواب یې څو راوځي شپږ راوځي نو د دې سوال جواب څو ده شپږ ګران زکونکو
راځو دې سوالو ته. ګران زده کوونکو سوال ده چې 50 منفي غټ قوس ده، 40 منفي د کوچنی قوس متوسط قوس ده، 10 هغه منفي کوچنی قوس ده. دلته لاندې یو منفي یو افاده ورکړې تقسیم ضرب کې د افاده لو. موږ ویل چې اولین کار چې کوو هغه چې کوو کوچنی قوس ساده کوو. نو 50 په خپله لیکو، منفي غټ قوس په خپله، 40 په خپله، منفي متوسط قوس په خپله، 10 منفي قوس، 20 دلته په خپله لیکو، منفي 3 په 4 کې څو ضرب 12 کېږي. ګران زده کوونکو دلته تقسیم کې راسم په شپږو څو کېږي 2. جواب څو شي؟ دلته موږ 20 3 4 12 په شپږو تقسیم شي 2 راوځي. متوسط قوس دغه ده او غټ قوس هم دغسې تړو. اوس دا وشو چک کوو 50 منفي غټ قوس ده 40 منفي متوسط قوس ده 10 منفي 20 نه چې 2 لاړ شي. ګران زده کوونکو څو پاتې کېږي؟ 18. دلته 18 پاتې کېږي. غټ قوس حلقه کوو. صحیح ده. اوس 50 په خپله منفي غټ قوس ده 40 منفي دا دې نه څو کېږي 12. دلته څو راوځي 12 یعنې منفي څو شو 12 ولې چې قوس نور خلاص ده ولې دا دې نه تفریق شي 18 12 موږ ته پاتې کېږي. غټ قوس هم پرې تړو. اوس دا وشو 50 په خپله منفي غټ قوس ده دلته 40 نه چې 12 لاړ شي. ګران زده کوونکو څو پاتې کېږي؟ موږ ته پاتې کېږي تقریبا 28 پاتې کېږي 28. اوس د 50 نه چې 28 لاړ شي فکس پاتې کېږي څو 22. جواب د سوال څو راغی؟ 22 جواب راغی چې تفریق مو غلطي نه کړې. داسې همداسې ګران زده کوونکو دې سوال ته قوس سره ځو، تقسیم مخ ته وړو او دغه وړوکی کوچنی قوس مخ ته وړو. متوسط قوس لیکو 8 تقسیم 2 څلور کېږي. ګران زده کوونکو منفي 2 ضرب ده او 2 په 3 کې څو کېږي 21 نه کله چې 19 لاړ شي 2 پاتې کېږي. دلته قوس فاصله خیر چې ډېر پکې کار وکړي دا سوالونه تاسو په سترګو باندې سلوي چې په سترګو ورته وګورئ ضرورت محاسبې ته هم نه لري. نو دلته 4 په خپله ګران زده کوونکو دلته مثبت 15 لري. 4 په خپله منفي 2 څو کېږي 4 کېږي. جمع څو ده؟ جمع 15 چې دلته 4 سره ځي 0 جمع 15 ده جواب یې څو راوځي 15 راوځي. ګران زده کوونکو صحیح ده. راځو دې سوال ته 10 په خپله لیکو، منفي لیکو، متوسط قوس لیکو. دلته ګورئ دا دواړه څو کېږي 3. صحیح ده. 2 نه چې 4 راشي 3. اوس 2 په 3 کې شپږ منفي او دا دواړه څو کېږي شپږ. قوس دلته تړو تقسیم پر څو ده؟ تقسیم پر 3. 10 په خپله منفي شپږ د شپږو سره لاړ 0 راووته. ګران زده کوونکو دا قوس تقسیم د 3 ده دا 10 نه تقسیمیږي. 0 تقسیم د عدد شي جواب یې 0 راوځي. 10 نه چې 0 لاړ شي جواب یې څو راوځي 10 راوځي. صحیح ده. یا دلته راځو دا سوال اول کوچنی قوس ده 1 جمع 2 متوسط قوس 1 جمع 3. دلته ګوره 4 تقسیم 2 2 جمع 1 3 دا 3 شو. اوس 1 جمع 2 متوسط قوس 1 جمع 3 په 3 کې نه دا 9 شو. 1 جمع 2 دلته قوس لیکو دا دواړه څو کېږي 10 دلته 10 لیکو. اوس 1 جمع 2 10 شل او شل جمع 1 21 یعنې جواب د زموږ د سوال څو ده 21 ده. صحیح ده. دغسې موږ عددي افادې چې کوی شو حلوی شو. انشاءالله ګران زده کوونکو هر عنوان ته چې ورسېدو لکه موږ د تام عددونه وایو په هغې کې افادې بیا کارو کسري کې نسبتي کې ټول جانې کار چې ته لاړ خو هلته بیا داسې قوسونه بیا نه تشریح کوو. اوس نه زده شو مثلا د دې قوانین بیا نه تشریح کوو. هلته سوالونه راسن سخت غټ واړه رقم تخنیکي سوالونه لیکو او هغه راسنه مثلا پولینومو ته له خیره چې ورسېده الجبري افادې بیا هلته همغسې مخ ته وړو. مثلا مجهولونه اچوو مجهولونه پکې لیکو او د قوسونو په شکل یې حلوو. قوانینو د تشریح ته بیا انشاءالله ضرورت نشته دلته هم زده کړه. دا ګران زده کوونکو د نن درس هیله ده چې دا درس هم زده کړی وي. کوشش وکړئ دا درسونه در سره کوم زده کړي دي بیا در سره تکرار کړئ. مهم ټکي در سره ولیکئ او په نور درسونو کې چې در سره کور کې دي هغې کې حتما در سره تکرار کړئ. که تاسو تکرار نه کړئ دا لکه سره کوم اورېدلی همغسې هم د یاده ځي یعنې په یاد هم نه پاتې کېږي. ریاضي د کار لپاره یعنې که زده کوئ کار به پکې کوئ زحمت به پکې باسئ خپله به یې پکې حلوئ. صحیح ده. کله چې خپله مثلا تاسو کار نه کوئ او فقط ما ته وګورئ انشاءالله بیا نو تاسو انشاءالله زده کېږي. نو کوشش به کوئ چې خپله ما کتابونه چې در سره دي کتابونه در سره راواخلئ دانه دانه سره کار کوئ سوالونه کوم چې بندېدی راویلېږئ انشاءالله ډېر زر درته لوم. نو دا درس دومره بس ده. ښه ورځ ولرئ په مخه.